سلامونه جوړ په خیر. 6 په انټرنټ کې د تنکي ځوانانو سلامتیا ته ګواښ دی. لا هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نړۍ په اکثره هیوادونو کې تنکي ځوانان هر ورځ 100 ساعته په انټرنټ بوخت وي او په انلاین فضا کې په نامحدوده توګه سکسي عکسونو او ویډیوګانو ته لاسرسی لري. د امریکا د متحده ایالاتو د میشیګن ایالت د پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې دغه ډول محتویاتو ته لاسرسی ستر خطرونه لري او په ځینو مواردو کې یو شمېر همدغسې تنکي ځوانان پخپله د جنسي تیریو ښکار شوي دي. د دې څېړنې موندنې چې د ځوانانو او بلوغ په نامو ژورنال کې خپره شوي د دې لړۍ لومړۍ څېړنه ده، ځکه چې د دې موندنې یوې لویې ډلې ته د لنډې کتنې پر ځای د هر ګډون کوونکي آنلاین جنسي تجربو ته ځانګړې شوې ده. دغه څېړنې په ځانګړې او بېسارې توګه په انټرنټ کې او پرته له هغه د نجونو جنسي تجربې څېړلي او ارزولې دي. د میشیګن پوهنتون استاد دی میګن میس وویل په انټرنټ کې په خطرناکو تعاملاتو کې ګیر پاتې کېدل کېدای شي له انټرنټه بهر خطرناکې پایلې ولري، خو موږ هغه مشخص آنلاین فعالیتونه په نښه کړل چې په افلاین فضا کې د ناوړو پیښو سره اړیکې لري. په دې څېړنه کې شامل انجونی په مختلفو ډلو ویشل شوي وي او هره میاشت د هغو سره د جنسي بدرفتاریو او جنسي تیریو په څېر تجربو په هکله مرکه شوې ده. د دغو نجونو له جملې نه یوې ډلې سکسي عکسونه په ټولنیزو شبکو کې خپاره کړي او په انټرنټ کې یې سکسي عکسونه او فلمونه لیدلي دي او همداشان د پردیو سره جنسي پیغامونه او لوس هڅونکي عکسونه شریک کړي دي. دغه ډله نجونې له نورو څخه زیات د جنسي بدرفتاریو او تیریو ښکار شوي دي، خو هغه یې چې له دې کارونو څخه یې ډډه کړې او هیڅ سکسي عکسونه او یا پیغام یې نه دی خپور کړی، ډېر لږ په انټرنټ کې د جنسي مسایلو تجربه کړي. میرمن مس ویلي دي چې د دې څېړنې موندنې تنکیو ځوانانو ته د سیکس او سکسي تجربو په اړه د زده کړو اهمیت په ډاګه کوي او دا چې دغه انټرنیټي تجربې څومره د هغوی په ژوند اثر کوي. دغه امریکایي څېړونکی هیله مند دی چې د هغې موندنې د دې سبب شي تر څو ښوونځي او کورنۍ تنکیو ځوانانو ته د روغتیا او جنسي اړیکو په انټرنیټ کې د سالمو اړیکو د ټینګولو په هکله معلومات ورکړي، ځکه انټرنیټي جنسي تجربې ښایي ناوړه پایلې ولري. میرمن میس وایي ډېره ښه لاره دا ده چې پلرونه او میندې هغه وخت او هغه ځای اولادونو پکې په انټرنیټ بوخت وي محدود کړي او ویې څاري او اجازه ورنکړي چې اولادونه یې ټلیفون او په انټرنیټ پورې وصل هوښیار وسایل د خوب خونې ته یونسي. د دې کار د سم مدیریت لپاره میرمن میس هغو اپلیکیشنونو ته اشاره کوي چې په هغې باندې ټولې هغه انټرنیټي پاڼې او اپلیکیشنونه چې د کورنۍ غړي یې کاروي څارل کېدای شي. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې نو چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.